بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زمونږ استاد نننی درس دا لیکسیون 5 یعنی پنځم درس دا او د فونف سپیل یا بوشتابیغن داسې لیکل کیږي. ښه ګران دوستانو نننی درس هم سیډیم لري دغه لږ ځای به درته کوم او که تاسې عکسونو ته وګورئ هم په اسانه باندې پوهیږئ. فقط دا د دې درس دپاره نه ده، دا د دې درس اډر ده دغه خبرې او دغه چې د مثلا دغه عکسونه چې دي په دې کې دغه یو مثلا د جمله چې د دیو معناګانې دي وګورئ ښه که اوس تاسې خیال وکړئ زه درته وایم هوغن زی کنه یعنی واوري دا وګور دا ماشوم بیدار دا اوري اول خبر اوري ښه دا وګور د بل غوږ نیول د بل ورته غوږ خبره کوي هم دا اوري ښه هوغن زی کنه هوغن واوري زی تاسې sprechen Sie یعنی sprechen Sie وغږیږي دا دوه ماشومان مثلا دا دوه غټ کسان تاسې وګڼئ دا دوه کسان خپل منځ کې غږیږي زی تاسې کنه یعنی وغږیږي اون هغه sprechen Sie یعنی وغږیږي und klatschen یعنی او لاسونه وخی داسې ښه کلچن دا وګوره دلته لاسونه وخلو عکس راغله دلته دا ماشوم لاسونه وخی او دغه ماشوم اولنۍ ماشوم تم که خیال وکړي مثلا غوږ نیولی بیا دغه نه وروسته لاسونه مثلا برابر کړي وخي یې که نه داسې میت ورسره یعنی لاسونه هم ورسره ووخئ. ښه اوس به زه تاسو ته د سیډۍ درس کېدم او بیا به یو وارې بیا وګورو که کوم ځای کې توضیح غوښته بیا ورته ووایم که نه غوښته بیا هېڅ ښه غوږ شئ د خیره. Der Fokus, eine Einführung ins Deutschlernen. Seite 4, Aufgabe 1. Hören Sie, sprechen Sie und klopfen Sie mit. A, B, C. D, E, F. G, H, I. J, K, L. M, N, O. P, Q, R. S, T, U. V, W, X. Y, Z. Ä, Ö, Ü. Und SZ. ښه ګران دوستانو درس مو واورېدو دغه ا او دا چې کوم یو ده مثلا که مثال په کوم ځای کې ستاسې نه د یاده ووتو لکه د دې ما مخکې درته ویلی چې دا املوت ا یا املوت او یا املوت او داسې هم ورته ویل کېږي که یو کس ته وایي چې مثلا ولیکه املوت او لیکه املوت او لیکه که نه داسې هم ورته ویلی شي املوت والا. او بس ګران دوستانو نننی درس همدغه و. امیدوارم تاسو په دې درس باندې ښه په اسانه پوه شئ او دغه عکس هم چې وګورئ نور په اسانه باندې پوهیږئ. ښه ګران دوستانو د راتلونکي درس پورې په پاک الله باندې سپارم. فی الحال چوس.